سلامونه ملګرو د مفتی صاحب په جمعات کې بلاست شو او کوم مین ګیټ چې دی په کوم ګیټ باندې چې مفتی صاحب را دنوزي هم په هغه ګیټ کې بمې خودې شوی او داسې شزوی لک دغه لار ده په دې لار باندې مفتی صاحب د خپل ځای نه راځي دی خوشحاله کلګو او په دې ګیټ باندې مفتی صاحب د نوزي او دا چپلې دی مفتی صاحب دی د مفتی صاحب چپلې هم پرتی دي او وینه هم پرته ده او دلته کې دا بلاست بم چې کم دی نو دا هم دی مفتی صاحب ته په دې ګیټ کې خودې شوی او جمع ولاړه وه او چې څنګه مفتی صاحب نه وته جمع هغه ځای کې هم دغه وینه پرته ده او دلته کې هم دا وینه پرته ده خو چونکې د فیسبوک کمیونټي داسې ده چې په دې کې مونږه دا وینې راوستی نه شو اوس هم ګورو چې د دې ویډیو نه مونږه دا چې کم دی نو دا کټ کو ولاړه ما رکوع چې څنګه وکړه مفتی صاحب اواز وکړو مفتی صاحب چې څنګه اواز وکړو بس دی کټاس ناره شو بس جمع چې ټول کسان ورټول وته او مفتی صاحب بس اله دی مفتی صاحب خبره وي دا مینو کار څه شو بس ډازې والي او چې مونږ بار ته راووتو نو بس عبد الله ګاډی راوسته بس مفتی صاحب همداس یوړو مفتی صاحب ډیر زیات زخمی دي دا مفتی صاحب چې دلته ګاډي کې اچولو نو دا په دغه موقع باندې و تاسو لږ ماته ووایئ مفتی صاحب خپای لګېدلې وه او بره وجود نه و بچو خپای صرف لګېدلې مفتی صاحب مخکې هم دی ویلي حکومت ته چې ټوپکې او اسلحه لارو کې سارا وه ټوپکې تیاله دا حکومت نه دی دا ظالم بې غیرته حکومت دی په دې باندې مفتی صاحب چې کوم دی نو دا دغه مخامخ چې تاسو ته کم ښکاري نو دغه د مفتی صاحب کور دی د دغه نه مفتی صاحب راځي د مازیګر مونځ نه په دې روژه کې چې کوم دی مازیګر مانځه نه پس ته درس کوي هغوی چې څنګه دلته دا ګیټ چې کوم دی نو په دې ګیټ باندې مفتی صاحب دننوځي او هغه ګیټ چې کوم دی په هغې باندې عوام را دننوځي نو دلته چې څنګه مفتی صاحب قدم کېښو او د ننوتو دلته دی باندې بلاست وشو دعاګانې کوئ د مفتی صاحب چې څومره ملګري مینوال دي دعاګانې کوئ چې الله تعالی سر ته خیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم نن دلته پیدارش کې موږ راغلي یو مفتی منیر شاکر صاحب په حق رسېدلی دی دا ډېر د افسوس مقام دی د ټول پښتنو دپاره د علما کرام دپاره ډېر ظلم روان دی زیاتی روان دی او موږ د منیر شاکر صاحب دپاره د الله تعالی نه جنت الفردوس ورته غواړو او دا کوم زیاتی چې روان دی دا د پاکستان ادارې خاص کر فوج دا باندې کړي دي او دا مرګونه دا روز رمضان شي د پښتنو چې دوی روان کړي دي ډېر زیاتی دی ډېر ظلم دی ډېره ناروا ده بسم الله الرحمن الرحیم دا مفتی منیر شاکر باندې په ورمړو کې چې کومه دماکه وشوه د هغه دماکې په نتیجه کې مفتی منیر شاکر شهید شولو مونږ د دې دماکې په سختو الفاظو کې غندنه کوو او ریاست نه هم دغه تپوس کوو چې آیا دغه دماکې دغه روزانه د پښتنو نسل کشي دې بند کړلی شي ځکه چې دغه مبارکه میاشت مقدسه میاشت ده او مونږ روزانه په جنازو اوچتېدلو ستړي شو لهذا ریاست دې دغه ترهګري دغه بدماشي بند کړي او چې څوک هم کوي موږ د دې مذمت کوو انا لله و انا الیه راجعون
لکه څنګه چې د ملګرو خبره وکړه چې مفتي صاحب په شهادت ورسېده، موږ هم اوس دې وخت کې را روان وو، په لاره باندې دا خبر راغی چې مفتي صاحب په شهادت ورسېده. ریاست په تحفظ ورکولو کې مکمل ناکامه دی. بالکل د ریاست د طرفه ولس ته عوام ته هیڅ قسم تحفظ نه میلاویږي. تیره ورځ هم د ماکا په یو جومات کې شوې وه او نن چې کوم دی دغه ریموټ کنټرول بم یې دته یوستی و او ډېر په بېدردۍ سره د پښتنو مرګ روان دی او پښتانه په دې غلي دي، هیڅ قسم خپل ریسپانس نه ښیي چې یاره موږ سره څه روان دي. هر څوک چې د پښتون خبره کوي هغې سره دغه انجام دی. دغه اوسه پورې هم دا مفتي منیر شاکر و، خو چې د پښتون د ژوند خبره یې وکړله نن یې دغه حال دی چې په خپلو وینو کې لت پت تاسو وینئ. نو دلته راغلي د مفتي صاحب شهادت دی الله قبول کړي. دلته وځلو ما ته وې کنه حالات ټیک نو روغ جوړ کنه، قسم په خدای چې روغ وکنه.